په غزنی ولایت کې یو شمېر بزګران او سوداګر وایي چې په غزنی ولایت کې لا زیاتو ناامنیو سره بیا هم سږ کال په دغه ولایت کې د کشمشو په صادراتو کې ښه والی راغلی دی چې د ورځې شاوخوا 80 ټنه کشمش نورو هیوادونو ته صادریږي. په غزنی کې دوه تنه سوداګر لالجن او خیر محمد وایي تر بل هر وخت سږ کال په غزنی ولایت کې د کشمشو صادرات ښه شوي دي، خو د خراب نرخ څخه شکایت کوي. د دوی په خبره چې سږ کال زیاتره د غزنی کشمش ایران، ترکیه، تاجکستان او قزاقستان ته وړل کېږي چې نور کله به یاد کشمش په قانوني یا غیر قانوني ډول پاکستان هیواد ته وړل کېدل او زیاتره وخت به د غزنی سوداګر له ستونزو سره مخ وو. په غزنی کې دغه دوه تنه د ممیزو سوداګر پر دې خوښي ښیي چې له ناامنیو سره بیا هم د کشمشو بازار ګرم دی او پیر او پلور یې ښه بازار لري. 15 کاله په دې منډي کې اوس په غزنی کې د کشمش او بادام او دغه د افغانستان خام مواد خرڅوم. اکثره تجاران راغلي دي چې هغه د مزار دي یا مثلا د خود د کابل د ښار دي، هغه خلک دلته راغلي دي چې کشمش اخلي وي له خارج ته وړو او فروخت هم اضافه شوی ده او تجارت یې ستا تجاران د روان دي، مالونه هر ورځ دلته راځي او خرڅېږي، بلکې تقریبا تر 80 ټنو مال غزنی چې د ورځې وځي. نرخونه یې د تېر کال په پرتله شش کال ارزانه دي. اسمه وجه خیر محمد، دکاندار ملیقا، باشنده غزنی. لشه امسال کشمش یکمی اندازه زیادتر است. باشد داخل سال بخیر کشمش نبوده. مال فروش میشه طرف داخل کشور میره. در مزار، کابل و چه پاکستان. دیگه نرخ نسبت به پارسال امسال ارزان است به خاطر که مال فریمون است و در بخش همکاری دولت حال قدر نکرده. اونم خاطر است که فعلا بازار در اروپا شده، یعنی بازار ما زیادتر صادر میشه. کشمش به خاطر که زیاد است اگر باز خارج نره یا داخل سودا نشه، امکان داره که می 500 600 سودا نشه. این حال نرخ کشمش ما از 8 شروع تا 14 سده. بل لور ته په غزنی کې هغه بزګران چې ښار ته کشمش راوړي وایي د ټول کال خواري بې ځایه وي چې څومره چې د دې توقع له خپلو حاصلاتو وي په همهغه اندازه نه پلورل کېږي. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ یو تن بزګر متي الله وایي چې په خپلو باغونو باندې په زیاته کچه مصرف کوي، خو چې ښار ته خپلې میوې راوړي نو په کمه بیه ترې غوښتل کېږي. نن متي الله د ګیلان ولسوالۍ جنډې اوسېدونکی یم. 1400 کلدارې باندې قیامت تېر کال 2.5 دغسې قیامت خلکو مالونه نه وځي چې مال کوم بازار ته مال راځي له بازار څخه هغه مال بهر ته نه ځي، نو په خاطر باندې مال دلته کوټه سي زیات سي نرخ د بازار راوړي. دغه زموږ دغه حاصلاتو دغه مالونه دي چې دغه موږ په قیامت باندې ووځي، زموږ د تمام کال زیار هم دي چې دا مابس ولاړ نه سي، چې زموږ دا وچه میوه ده کلنده میوه ده چې دا پورته ولاړه سي، د شجرونه غواړي چې هغه دوی ورته خوندي کړي او هغه مال ورته وساتي صحیح سلامت سالم. اوس موږ دغسې ځای نه لرو چې موږ کوم مال کې خوندي کړو یا تر کاله پورې، نو دا زموږ پر روان ده نو خرابېږي. په غزنی کې د صنایع او سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي دوی د غزنی ولایت سوداګرو ته په پراخه کچه د دې زمینه برابره کړې ده چې یاد سوداګر په اسانۍ سره کولی شي بهرنیو هیوادونو ته خپلې میوې د مواصلاتي لارو او هوایي دهلیزونو له لارې ایران، ترکیه، تاجکستان او نورو هیوادونو ته ولېږدوي. د دې خونې ویان ګلاب الدین امیري له میلمه راډیو سره په خبرو کې وویل چې سږ کال کشمش له غزنی په قانوني شکل ډېر زیات بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت غزنی سروی‌های را انجام داده و تانسته که بعضی از تاجرایی که می‌خواهند از اینجا اموالشان به خارج از کشور مثل هند، ایران، ترکیه و بازارهای تاجیکستان و قزاقستان ارسال میکنن از طریق دهلیز هوایی بر اونا هماهنگی بکنن تا بتونن محصولات خود دهاقین ولایت غزنی و کسایی که تاجر هستند در این عرصه بتونن به وجه احسنش به وجه انتقال بدن و قیمتش هم نسبت به سال گذشته وقتی که کاهش می‌یابد، چون بازار تحت کنترل کسایی نیست که بتونه یک نرخ ثابت را خود دولت یا وزارتخانه ها برش مشخص بکنه. اما اصل مسئله است که بازار ما تحت کنترل بازارهای خارج هست. متاسفانه که یکی از دلایلی که نمیتونه که قیمت به فروش برسونیم اینه. نوموړی د کشمشو د خراب بازار په اړوند وایي چې له یوې خوا سوداګر د کرنیزو حاصلاتو په موسم کې هر څه ارزان اخلي او له بل پلوه تر اوسه لا د کال ډېره برخه پاتې ده چې نړیوال بازارونه دې ته نه دي آماده شوي چې افغاني وچې میوې واخلي. متاسفانه یکی از چالش های عمده که فرارای سرمایه‌گذارا و تاجرا و کسایی که میوه خشک دارن عدم نگهداشتی هست. یعنی ما متاسفانه که سردخانه معیاری هنوز نداریم در ولایت غزنی، اگر داریم هم محدود است برای کچالو، برای پیاز و برای بعض مسائل دیگه هست. دیگه که زیادتر بازار فعلا محصول ارزان هست این است که ما اموال تازه خود دهاقین ذخیره کردن متاسفانه وارد بازار نمیکنند به دلیل از اینکه قیمت‌ها کاهش یافته تا اینکه افزایش بیافته. در ماه‌های بعد امکان افزایش محصولات غزنی هست. دا په داسې حال کې ده چې غزني میشتي بزګران په غزني کې له دولته د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي او زیاتوي چې دولت د دوی کرنیزو توکو ته داسې خوندي ځایونه جوړ کړي چې میوې او نور څه پکې تر ډیره وساتل شي. ثاقب افغان، میلمه راډیو، غزني.